د غزني اندړ ولسوالۍ د سردي کلي روغتیايي مرکز له ترمیم وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دې ولایت کې د افغان سرې میاشتې مسؤلین وایي د دغه روغتیايي مرکز په رغولو 2.3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. زیاتوي د دې ترڅنګ غزني ولایت کې د سرې میاشتې اړوند 5 نورو روغتیايي مرکزونو د بیا رغونې چارې هم روانې دي. په دو کلینیک 2.3 میلیونه مصارف راغلل په دو ترمیماتو یې او همدارنګه په غزني ولایت کې د موږ 15 کلینیکونه نور هم په حالت کار کې دي چې اوس کار یې جریان لري. کلینیک کې اوبه نه و، برق نه و، خلک به په ډېر مشکلاتو سره و. نور الحمدلله موږ په دغه کلینیک کې په 4 بخشو کې کار وکړ چې اول د برق ژوندي برق جوړولو دلته د هغې څنګ کې د ذخیرې اوبه 3000 متر مکعبه ذخیره و او 3000 لیټر اوبه ښایي چې 3 متر مکعبه کېږي. یو ذخیره هم ورته جوړه کړه، الیویټر ذخیره یا ولاړه ذخیره هم ورته جوړه کړه او د هغې په څنګ کې د کلینیک ریهابلیټیشن یا د دې ترمیماتو. په همدې حال کې د غزني اندړ ولسوالۍ د سردي کلي اوسیدونکي د دغه روغتیايي کلینیک په بیا جوړېدو خوښ دي، خو له مسؤلینو غواړي چې د دغه روغتیايي مرکز لپاره دې یوه معیاري ودانۍ ورته جوړه کړي. اوس الحمدلله د سرې میاشتې له طرفه د امارات له طرفه موږ ته د اوبو سیسټم، د برق سیسټم، د موږ دغه ضرورتونه چې کوم هغه تر ډېر اندازې په موږ ته وسو. خو یو شی موږ غټ مشکل لرو، د تولید په بخش کې موږ اتاق نه لرو. موږ ډاکټره یې، تولید ډاکټره یې، موږ اتاق نه لرو. دغه کار چې وسو دا یو ښه پرمختګ ده، ځینې راضي یو، منندوی یو، اما غوښتنه د دې کوو چې لا ښه پرمختګ پکې وشي او څومره چې د خلکو د ضرورت مطابق کار ورته وشي. باید وویل شي چې اندړ د غزني یوه ګڼ نفوسه ولسوالي ده. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د اسلامي امارت مسؤلینو څخه په روغتیا برخه کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي.